عبيد من خطاياهم إلى الرحمن ربهم عليهم حين تلقاهم سكينة صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط هججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حزو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانان ورونو، تیرو سلور جمعون ماستاسو کوڑان دیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پا حوالی سرم خبر شروع کلی و ممخ کیا رسکلو چی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زمونگ دا پارا دا بنیاد حیثیت لری. دا اسلام و دا دین دارو مدار دا پا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین باندے دے. مخ کی دری جمعوں کی محترم استاسو پوڑان دی دری سلور عقائد ما بدغ موضوع باندې ذکر کلیو او داغی پا مختلفو پہلو باندې ما بدلائل سر خبر کلیو. مخ کی جمعہ استاسو پوڑان دی ما حدیث تلاوت کلیو اغا حدیث کی لگیاون چه خبر نیمو کی پادی شویو. انشاءاللہ دی جمعہ تغوارم چه خبر سر تورسوم. نبی علیہ السلام فرمائی، مشکات شریف کی صاحب دے مشکات غوگد حدیث نقل کئی. نبی علیہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی دے. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی زمانہ رست سوک جو اندی پات شدیر اختلافات بوگوری فسیر اختلافا کثیرا دیر اختلافات بوگوری. ان رست کم دور را روان دے دغه بد اختلافات دوری رست چې کم دور را روان دی دغه بر تفرقې دوری رست چې کم دور را روان دی دغه بر انانیت دوری رست چې کم دور را روان دی دغه بر دین او د مذهب په نوم باندې د دشمنیانو دوری. هر سړی بخبل ځان ته ګوت نسی، هر سړی بخبل ځان عقلی کل غنی، هر سړی بخبل ځان دیندار غنی نور به بی دینه غنی، هر سړی بخبل لار جنت طرف ته خی چیر زمالار جنت ته تل د زر جنت پلار باندې روان یم دغه نور ټول د جهنم پلار باندې روان دي. لکه دویم حدیث چې څنګه ما تلاوت کو هغه کې رسته دغه تفصیل راځي ان شاء الله العزیز چې د الله پیغمبر فرمایي زما امت بدریو یا ډلو کې تقسیم شي. او نور احادیثو کې بیا محترم پیشنګویانی د علیه الصلاۃ والسلام د سری چې دغه د فتنو په دور کې به فتنې دومره په کثرت سره شروع شي، دومره په زیادت سره به شروع شي لکه یو مزه د تسبیح دی دغه مزه کټ شو یو مری یو هغه راغورځيږي ورپسې مسلسل بل روانه ده. همدغه سي حالات به شروع شي او محترم دور به د جهالت څومره پیشنګویانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې موجودی دی هغه کې یو دغم ده علم او علما به ختم شي، خلق به جاهلان مشران جوړ کی.
رؤوسا جهالا جاهل مشران ففتو بغیر علم بغیر د علم نه بدیو فتوی ور کیف ذلوا وذلوا خپل بم گمراهی ځان سر به نورم گمراه کوي یو طرف ته بدنو کثرت هم ده فرقې هم دي د اختلافاتو دور ده انسان ته يرغون تکي ولګي الله په دغه دور کې چې کله د سر مشکلاتو سره مخامخ شو او د مذهبي فتنو سره مخامخ شو تاسو کتلی دنیوي معاملات زه دنیوي معاملاتو کې کله اختلاف راشي خو یو څه دنیوي نقصان به دی وشي او کله دینی او اخروی مسائل راشي په دغه نوم باندې اختلافات او فرقې جوړ شي به د انسان نوسان خطا شي او دو خطا شي الله اوس په کوم لار باندې لاړ سم دا مولا صحیح وای کدا مولا صحیح وای کدا مولا صحیح وای او نن سبا خو دین سره بیا لگاو او وابستګیم کمه زمونږ نو بیر دین په حواله سره دومره چې زمونږ د بار باندې جوړ شي د مولا وبنم کړه دغه وبنم حکیم الامت مولانا اشرف علي تامسم نور الله مرقده او ذکر کوي وي په دې دور کې زمونږ خلک دغه اشکال کوي اعتراض کوي او بهانه ګوري هغه مولا یو څه خبره کوي دا مولا بل څه خبره کوي دغه مولا بل څه چاو بنم مولانا اشرف علي تامسم نور الله مرقده حکیم الامت فرمایي داخل غور نه کوي د علاقه کې کله دې په خپل ځان باندې ګډوډواله رانه وستو چې هغه ډاکټر صاحب راته یو خبره کړي د یو مرز د پر هغه ته بل دوايي تجویز کوي هغه ته بل دوايي تجویز کوي په دې باندې خدای د علاج نه تر اوسه پورې انکار ونه کوو د دین نه ولې تخته کې الله او الله رب العالمین ته عقل درکړي د صحیح او غلط پہچان ته بده نشي کولای کم سړی چې دین په نوم باندې ستا ایمان لوټي ستا آخرت تباہ کوي بربادي بر محترم عارض میں کہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا تاسو کې زمانه رست سوق ژوندۍ پاتې شو ډېر اختلافات به وګوري د ډېرو مشکلاتو ر دور سره مخامخ شي او ما ته د الله رب د الله پیغمبر مخ کې لارن راخی د څنګه کې چې سره پیغمبرو کړو وې ورولو مخ د لار نه راخی نہ تاسو ته غبراوي دو ضرورت نشته ره د یاري ضرورت نشته ره زدر ته ولار درخم په دې لار باندې تاسو راشي زدر تر صراط مستقیم د نیغ لارې نشاندهی کوم د قلار کله کوي سي په دې منګولي ولا کوئی پر روان شي د الله پیغمبر فرمایي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تاسو زما طریقه زما سنت او زما د خلفای راشدین او ابوبکر او عمر او عثمان علی رضی الله عنهم د دیو طریقه کلک ونیسي د دیو لار کلک ونیسي سنت دا اغلاری ته ویل کیږي چې په دې باندې عموما خلق تک کوي او یو د نبی صلی الله علیه وسلم قول راشي حکم د نبی صلی الله علیه وسلم راشي حکم کړه دې امتیانو ته امت ته حکم کړه دې یو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه حکم دی دیم د نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل دی د عمل په حواله سره اهل سنت والجماعت مذهب او عقیده ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل راشي کله دې کې درې شرایط بیا منتشي د نبی صلی الله علیه وسلم دغه عمل او طریقه د سنت ګرځي عموما بعضی خلک دلته په نشي د غلط فهمي واخلي مخ کې لاړ شي بس نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دا زموږ لپاره سنت دي د یاد ساتي دغه باب کې علما او اصولین او درې شرایط ذکر کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل به ال سنت زموږ لپاره ګرځيږي چې دغه درې شرایط وربکی بیا منتشي که دغه درې شرایط وربکی بیا نه منتشي بیا دغه عمل سنت نه ګرځيږي اول نمبر دا نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دا به همیشه کړی د وفات نمخ کې به پرېخې نه کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دی همیشه نه دی کړی پرېخې دی دغه عمل سنت نه ګرځي تاسو وګورئ بیت المقدس ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کړی دی منځ کړی دی خو سنت نه دی ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه عمل همیشه نه دی کړی د مرد مخ کې دغه پرېخې دی بیت الله شریف ته مخ کړی دا مستقل قبله هغه ګرځیدلې ده
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل خدای خو سنت نه دی وجه دار همیشه نه دی کړی. دویم نمبر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دی، دغه عمل به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې د عادت سره کړی، د ضرورت سره به نه کړی. دا عمل به نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادتن کړی، ضرورتن به نه کړی. که په تور د ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړو دغه به سنت نه ګرځي. څه مطلب؟ تاسو ګورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال او اعمال د په دوه قسمه باندې، یو هغه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معمول او عام طریقه او عام عادت وو، دویم هغه چې کله د یو ضرورت په بنیاد باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل کړی دی، هغه ضرورت ولا عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سنت نه دی. مثلا امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کوي بال قائما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولاړه باندې واړه بول کړی دي، امتیازي کړی دي. اوس دا زمونږ د لپاره سنت نه ګرځي چې یو سړی ته ودرېږي په ولاړه باندې امتیازي شروع کړي او دې ته سنت وایي، نو دا به یقینا یو کم عقل سړی. کان یصلی فی علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزارو کې منځ کړی د بخاری شریف حدیث دی. خدای پیزارو کې منځ کې زموږ ترجمات ته وسرو کراغه پیزارو کې ودرېدو نو چا به وهلې جوزه حدیث شروع کړی. پیزارو کې منځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا کړی دی، خدای سنت نه دی. ذکر دغه عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ضرورت د وجه نه کړو. فقهای کرام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پندای مبارک کی تکلیفو کې ناشته نه سور دی وجنه پولاړه واړه بول کړو. ونالتر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حدیث ترمذی شریف کې موجود دی. ام المؤمنین فرمایي تاسو ته چې څوک وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پولاړه باندې واړه بول کړی دی فلا تصدقوا ردی سلی تصدیق مکوئ. التر انس رضی اللہ تعالی حدیث موجود دی بالا قائما نبی علیہ السلام پولاړه باندې واړه بول کړی دی. فقها فرمایي د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی د خبرې مطلب دا دی تاسو ته چې څوک وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت دا او چې په ولاړه باندې به واړه بول کولا نو د تکذیب وکي تصدیق مکوئ د دې. او کوم چې صحابي رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمایي د بخاری روایت دی دا غي مطلب دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تور د ضرورت واړه بول کړی دی، په تور د عادت هغه نه ذکر کړي. بهرحال عرض میکو په ولاړه باندې واړه بول کول دغه په طریقې د ضرورت باندې او د عادت نه. پیزارو کې مونږ کول ځای ګرم او زمکه ګرم او پیزارو نه بغیر ودرېدل نشو کېده یا نور څه عذر او ضرورت او راغي په بنیاد باندې شوی. دیو جن هغه عمل د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه ګرځي ولی په تور د ضرورت شوی دی. او دریم نمبر محترمو نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دی د به د امت د پاره کړی د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت بنئ. کله نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت او به سنت نه ګرځيږي دغه عمل. لکه تاسو وګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح کې به یک وخت نه بیان دي، په یو وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې نه بیان دي، د امتی لپاره جایز نه دي. اعلان کې د نبی صلی الله علیه وسلم فعل دی عمل دی او زموږ ستاره پر سنت نه ګرځيږي ولی دغه د نبی صلی الله علیه وسلم تخصیص او خصوصیت زموږ ستاره پر باغی باندې عمل کول جایز نه دي. نو درې شرایط، اول نمبر نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دا به همیشه کړی، که همیشه نه کړی سنت نه ګرځيږي. دویم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل کړی دا به په تور د عادت کړی، په تور د ضرورت به نه کړی. او دریم نمبر د عمل به نبی صلی الله علیه وسلم د امت د لپاره کړی، خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم بنئ. کله درې شرایط ممکن په عمل د نبی صلی الله علیه وسلم کې بیا منتظمون د لپاره سنت دی. نن بعضی کمقل دي حدیث برا واخلي د سنت دشمنی به شروع کی. تا ته حدیث کی خبر راغلی د بس وې کړه شروع کې بدی عمل ولې نه کې ساده مسلمانانو ته بدل سره دوکه ور کوي. کله درته یو حدیث کلا وای کله بل حدیث کلا وای کله بل حدیث درته کلاو کې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم رب الیدین کلی ته ولې نه کې منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم اشاره کلی ته ولې نه کې. ما تیر کالی وجمه تفسیری په دغه باندې تاسو ته کتابونو په حوالو سره پیش کړو چې دا منسوخ ګرځیدل دي نبی صلی الله علیه وسلم پریخي. خدای په دې ته نه پوي چې حدیث کې راغلي ده، خدلته په حدیث کې صرف ثبوت راغلي ده. نبی صلی الله علیه وسلم عمل ده، خدای عمل نبی صلی الله علیه وسلم همیشه نه کړی به پریخي دي. و چې نبی صلی الله علیه وسلم پریخي دي نه پریخي دي جوړ شوی ده. کم صحابه کرام چې نقل کوي هغه صحابه کرام په خپل باندې نه کوي،
بر محترم عرض مکو او دویم محترم د خلفای یو د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه سنت، دویم د خلفای راشدین. ابو بکر اولنې خلیفہ دی، زمونږ عقیده ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی خلیفہ بلا فصل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې خلیفہ اولنې جانشین د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی دی. هغه پس دویم نمبر خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی دی، او دریم نمبر خلیفہ عثمان غنی رضی الله تعالی دی، سلورم نمبر علی المرتضی رضی الله تعالی. دا سلور واړه خلفا په ترتیب سره اول ابو بکر، دریم عمر، دریم عثمان، سلورم علی رضی الله عنه اجمعین. دا ترتیب ګډوډول په دې سره انسان گمراه ګرځي، د سنت الجماعت نه خارج ګرځي. څنګه چې شیعه عقیده ده نو وی شیخانو د علی رضی الله تعالی حق واهله نعوذ بالله. او په دې ورځو کې هغه بکواسات پرون ما د دیو دغه ورځو دغه محرم د ورځو چې کوم د دیو د غویمه شروعي په دې کې پرون فیسبوک باندې یو کلیپ د دیو د جلسې ما وکړو د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په حواله سره هغه خطرناک بکواس کې د دیو ذکران دی وای د امامت د پاره شپږ شرایط دی پرون چې ویډیو ما کوم کته بکواس کوي کی وای اول نمبر شرط دار چې عالم به محققیږي د امامت د پاره، جاهل برست ودری. نو دی بیا وای علی رضی الله تعالی مدینه العلم ده، باب العلم ده. نو څنګه عالم مخ کې شو ابو بکر یادی جاهل مخ کې شو عالم شاته شو نعوذ بالله. یعنی هغه ګنده الفاظ په خپل خله بیا وای چې حرامزاده بشاته ودریږي مخ کې بنو ودریږي، هغه بیا پټ کې په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی یا دوست امام مخ کې جمعو کې مولمون اهل سنت والجماعت د اهل بیت محبت دار ایمان جز ګڼو، د ایمان حصے ګڼو. یو سره چې صحابه کرام سره د اهل بیت سره د اهل بیت نه د یو فرد سره یا د صحابه کرامو نه د یو فرد سره بغض ساتي، دشمنی ساتي، زمون واضح او کلاو او دو ټوک الفاظو کې زمون خپل عقیده بیانو، مونږ د رسول د اسلام نه خارج د مسلمان نشي کېدی. د سره مخکې بدیر قرآن آیاتونه ویلا، د پیغمبر احادیث می ویلا، د علماء عبارات می ویلا. زه هغه شی مسلمان نه کوم چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو ګریوان تلاسو راځي، هغه په شدید په سخت الفاظو کې هغه غالی قلو کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عمر فاروق رضی الله تعالی ته حرامزادگان وای نعوذ بالله. دغه نه اسلام دې د شی مسلمان نشي کېره، بلکې د شی په کفر کې شک کوونکې د اسلام نه خارج ګرځي. تاسو اسلام تاسو په دغه ملک یقینا چې جمهوریت ده، تاسو خپل عقیده د وضاحت اجازه ده، اور هغه مطلب دا نه چې تر چا په بزرګ شخصیاتو په تر چا مذهبي شخصیاتو په چې چاړه کړه واخلې خلق لاو کی. بر المحترم وارث مکو دویم نمبر خلفای راشدین او طریقه د زمونږ لپاره سنت ده. یاد وساتئ د خلفای راشدین په حواله سره د خلفای راشدین یوا فیصله هغه د چاوی نافذ کړي ده، دغه زمونږ لپاره سنت ده، په دې باندې عمل کول زمونږ لپاره دغه څه ضروری دي څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ضروری دي. د الله پیغمبر فرمایي علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. د الله پیغمبر فرمایي په دې باندې منګولې ولګوي، په دې غاخونو داړو کې کلک ونیسئ. تاسو کتلی په دې غاخونو سره سره یو څه ونیسي کنه په مخ کې غاخونو سره لږ زور ورته ورکې ته روزي غاخونه به دې مات دومره طاقت نه مخ کې غاخونه، او چې په دې داړو کې یو څه ونیسي دلته کنه غاخونه به دې مات شي راو به وزي خو څه نه وزي. د الله پیغمبر دومره تاکیدی حکم کوي په داړو کې کلک ونیسي، په دغه باندې عمل وکړي. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، په داړو کلک چکونه ور باندې ولګوي، کلک ونیسي. دغه زما سنت او زما د خلفای راشدین سنت پرې نه کړي. او علماء طلبانا سے تمسکو بها مخ کی مرجع دو دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. علماء فرمائی تمسکو بهما د تسنیه ضمیر راجع کول پکارو، وعضوا علیهما ضمیر راجع کول پکارو. او د الله پیغمبر فرمائی تمسکو بها وعضوا علیها، یعنی چې رست څوک دا تفریق ونه کی چې ما هو کلمه د ابوبکر نه دی ویلې، د محمد رسول الله می ویلې ده، پیغمبر ما او ته خبره ښکاره کړه ویل ها څنګه چې زما په سنت باندې عمل کول ضروری دي، دغه چې زما د خلفای راشدین په سنت او طریقې باندې
خلفای راشدین په سنتو سره په عمل کا په باندې عمل کول سره انسان جنت ته رسیږي، څنګه چې دین په انحراف سره انسان جهنم ته ځي، دغه سره دغه په انحراف سره انسان جهنم ته رسیږي. او یاد وساتئ د الله د پیغمبر سنتو باندې عمل کول هم ضروری دي او د خلفای راشدین په سنتو باندې عمل کول هم یو ډول التر چې د الله پیغمبر او صحابه کرام خپل کې مشتګری باندې کړی نعوذ بالله. وسه پورې خورا پاسې دا ول امام ابو حنیفه رحم الله د قران حدیث مخالفت کړی دی، یو طرف ته الله او رسول بل طرف ته امام، وسه پورې امامان په مقابله کې راوستو سره صحابه کرامو ګریوان تلا سور واچو. ما یو نه تاسو کو ما ته ملګری درته وایا در جمعې دوا اذان مونږ کو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو اذان، بیا د عثمان غنی رضی الله عنه په زمانه کې دویم اذان د جمعې هم شروع شو، ګڼه زیات شو. عثمان غنی رضی الله عنه یو کس بل مقرر کو دویم اذان د جمعې پر ورځم شروع شو. بیا د علی رضی الله عنه په دور کې دغه دویم اذان شوه دی، بیا دغه نورستر حضرت معاویه رضی الله عنه په دور کې شوه دی، دغه نورستر ټول صحابه په دغه باندې عمل کړی دی، تابعین کړی دی، تبع تابعین کړی دی. سورل سوکال دغه عمل په تواتر سره زمونږ پورې پتا امر رسیدل دي، تعامل د مسلمانانو په دغه باندې راغلی دی. او مخکې راغی پر بنیاد سره د الله پیغمبر فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، زما طریقو زما د خلفای راشدین طریقه په تاسو باندې، تاسو لپاره پاګې باندې عمل کول ضروری دي، لازمی دي. مرفوع حدیث دا غیر لپاره موجود دی. دلته هغه وړل د وابیانو را پاسې دا دوی مازان مطلقاً ختم کو خپل مساجدو کې. دلته اعتبار کې ما یو ځکه درسو نو ما به یو مخامخ پاسېرو، ما ته علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، ما ته په حدیث باندې کو او ته به څه صحیح ده، ما ته مخکې حدیث وایا و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، ما ته لغول نه کې دشمنی دي سره ور سره دمه ته خو علیکم بسنتی باندې عمل ستره کنه، دا غیب په مقابله کې موږ سنت الخلفاء الراشدین المهدیین نمنو نعوذ بالله. نو ته د تاو په شیعه پاکه کې فرق څه شو؟ کوم خبره شیعه کوي صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقابله کې راولي، ام اقا قیده کوم چې د روافض د اقا قیده تاسو هم د صحابه کرام ولید الله د پیغمبر مقابله کې راولي. مورتل ملګری زبر ته خبر وکم مضمون استوا ماغه مخاطب کلم زدر خبرم په هم علیکم بسنتی، د الله پیغمبر فرمایي زما سنت زما طریقه د جمعې یو اذان زموږ مساجدو کې کیږي، د وابیانو مساجدو کې کیږي کنه کیږي. مخکې د الله پیغمبر علیکم بسنت مونږ هم لبیک وایو، دی هم لبیک وایو، وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، د الله پیغمبر فرمایل زما د خلفای راشدین سنت، د ابوبکر سنت، د عمر سنت، د عثمان سنت، د علی سنت رضی الله عنهم اجمعین. مونږ بیا لبیک وایو، زمون مساجدو کې د جمعې دویم اذانم الحمدلله شتره، مخکې وابی راغی علیکم بسنتی ته لبیک وایو وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین. چې کله د صحابه کرامو خبره رااله د خلفای راشدینو خبره رااله د پاغزي کې تندې تریو کړه، هغه ځین د شیطان په شانته و تخترو ول الله رسول دغه دې نه منما ولې نه مده ذکر صحابه کرامو سره زموږ دشمنی ده، د خلفای راشدینو سره زموږ دشمنی ده. یو اذان اومنو دویمه و نه منو په ایمان وي د الله پیغمبر حدیث دا منل شو کې انکار کول شو. دا کم د الله پیغمبر چې موږ ته په خپل سنت باندې عمل کولو ترغیب را کړو چې زما په سنت باندې عمل وکړي، ام اق پیغمبر د خپل خلفای راشدینو د خپل خلیفګانو د یارانو په سنت باندې د عمل کولو ام موږ ته ترغیب را کړو، حکم یې کړو تعالیکم بسنتی یو جمله ومنل د بل جملې نه د انکار وکړه. په حدیث عمل شو کې انکار شو راغی نه، دا خو انکار شو. حدیث کمنه حدیث پورا ومنه، دا څنګه شو هغه منم دا نه منم، دا مې د مرضی مطابق د منم مې د خلاف دې نه منم. او به محترمو دلته ول په دې طریقو سره علتونه راوست یو د منکرین حدیث دلوا، د منکرین حدیث دلوا خو سبا حدیث نه منل په هغه الفاظو کې درته احادیث مونږ نه منول، دا حدیث د الله د قران نه خلاف دي. اگر چې دیو د الله د په قران باندې په هیڅ دروغ ویل په حدیثو باندې د حدیث سره سواسطه نه و سمجھ نه په نه و د دیو جن احادیث د الله د قران خلاف ګرځول او دغه سیده بل ډلم دم اگر منکرین حدیث دلته په بل نو میرا پاسه ولیدا
دلته دیو ملتون لټول تلاسو دلته یو کوم مشهد شیخ امین الله پنو الدین الخالص کې د اذان عثماني باندې بحث کوي اذان عثماني د جمعې د دویم اذان باندې د بحث کوي دوی علت تبو ګورو دا دویم اذان عثماني غنی رضی الله تعالی ولې شروع کړو وې ذکر شروع کړو چې خلک غنوا आवाज نه رسیدو د لوډ سپیکر تنظیم نو د دیو جن عثماني غنی رضی الله تعالی بل مؤذن مقرر کو ولته التزا اذان وایا وس لوډ سپیکر راغی په لوډ سپیکر سره هغه علت ختم شو لہذا د دویم اذان ضرورت نشته ده اوس په आवाज هر چاته ورسیږي نو ماوي کی خبره د علت شي د علت په بنیاد باندې د اذان عثماني دغه سنت طریقې نه انکار کوي او به درته زبر پنځته ما اذانونو کې ملت درخې مکنه تاسو ګورئ په دغه وخت کې به مؤذن هغه څوک چې په اوقاتو باندې به پوهو هغه وخت کې د غړې نوې ټیمپسونه نو دغه وخت کې غړې ټیمپسونه نو ماهرین به واغوي په پوهې په دې وخت کې ټیم داخل شو په دې وخت کې ټیم خارج شو دې وخت کې ټیم مستحب دی دې وخت کې مکروه دی دغه څخه خلک مؤذنینو دغه اذان به علامت ور دي خبره چې ټیم داخل شو اوس د جمع ټیم دی تیارې کول ضروری دي کاروبارونه مصروفیات ضرورت به پرې خو دې شو خلکو به جمعات ته ځان را ورسو اوس ورته د هر سړي سره غړې ور سره د جمعات کې درته نقشه لګېدلې ده دا معاون چیزونه درته لګېدلې سحر مونږ په دې ټیم ماسپخین په دې ټیم مازیګر په دې ماخام په دې مسودن په دې ټیم ټیمونه تاسو پوره درخې او د علاقې د مالی هر سړي ته معلوم دی هر سړی ته پته زما په جمعات کې ماسپخین مونږ په دې ټیم دی مازیګر ماسودن سحر په دې ټیم دی خو به د نور وزنون نن د سره د علت په بنیاد باندې انکار شروع کا غړې د هر سړي سره ور سره د ټیم مالی والا ته معلوم دی ویل اذان کول ضرورت څه پاتې شو علت خو دې هم ختم شو بیا صرف د خلفای راشدین سره دښمنی ده د علت په لوم باندې او دا د انکار حدیث یو خطرناک لار ده چې د خلکو اختیار کړي قدم به قدم د بر المحترم عرض کو او به قسمه اعتراضات زموږه موضوع نه د اذان عثماني باندې بیا کله خبره وکړو ان شاء الله بخاری شریف کې حدیث موجود پغې به بیا خبره خو صرف اشکالات اعتراضات شیطان ذهن ته دي چې ورچول دي چې نور مسلمانانو ور باندې گمراه کوي ایو ماته عثماني غنی رضی الله تعالی د اذان جمعات کې ویلو ما تل خچې جمعات کې نو ویل بهر ویلو استا مطلب دا چې جمعات کې ویل اوس بدعت شو ماته یاو نو مونته دا کم اذان چې د 15 ټیم ده په کوم هيئت کې طریقې سره مسجد کې چې تدنوي په هيئت دې طریقې سره د نبی له سلام زمانه کې 15 اذانونه ویل شوی یې خاموش نو ماته لغه وخت کې پر مسجد نه بهر ورته یو غټ ځای چوت منارې په شکل باندې جوړ شوی دې ته به کس وروخه د اغه ځینې به اذان وایو نو په کوم کې بیت سره چې مسجد کې تدن لګي خو به 15 ټیم ولا اذان هم دغه سينو به دې تم بدعت وایا او اوس بهر تر وته ضرورت پاتې نشو مسجد ته لوډ سپیکر راغې مایک راغې استا आवाज بهر ورسي بر محترم عرض میکو د الله پیغمبر فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو زما په طریقه باندې د خلفای راشدین په طریقه باندې منګولې ولګوي دغه په داړو کې کلک ونی سیدادر نه پاتې نشي او دویم حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما دویم حدیث تلاوت کړو حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راوی ده نبی صلی الله علیه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لیاتین علی امتی کما اتى علی بنی اسرائیل خامخا بزما په امت باندې یو دور راشي یو وخت راشي یو زمانه راشي لکه څنګه چې په بنی اسرائیل باندې راغلی و حزو النار بالنار زما د امت دغه اخرنۍ ډله او بنی اسرائیل بر یو